السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې ټول به راته روغ او جوړ سئ. زه میراج الدین شینوار یو ځل بیا له میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل طرفه ستاسو په خدمت کې یم. زیاتره ملګرو میسیجونه کړي وو چې زموږ په موبایل باندې چې کله موږ خپل موبایل کې انټرنیټ خلاص کړو نو د خبر نوټیفیکیشن ته د کروم له لارې زیات ایډز راځي یا اعلانات راځي او زیات نوټیفیکیشن را درومي. دغه کې زیاتره غلط نوټیفیکیشن وي، بیخي ډیر زیات غلط نوټیفیکیشن وي، غلط تصویران وي، غلط ویډیوګانې. کله چې په دې باندې یو کس کلیک کا نو هلته چې ځي هلته هېڅ هم نه وي، ځي ته صرف د خلکو د تېرېستو دپاره دا کا او داسې اعلانات رالګي، فاحشه تصویران رالګي، فاحشه ویډیوګانې رالګي، خو چې کله کلیک وکړي بیا هېڅ هم نه وي، ځي ته یوازې خلکو د تېرباسلو لپاره دا کار کا. نو زیاتره ملګرو پوښتنې کوي دا په خپل موبایل کې څنګه بند کولی شو دا نوټیفیکیشن موږ بند کړو. نو د دې لپاره به تاسې کروم بروزر خلاص کړئ. صحیح ده، کروم به خلاص کړئ. په کروم باندې به تاسې کلیک وکړئ. چې کله هم تاسې کروم خلاص کړئ دلته بره دغه ډاونلوډ اپشن دی یا 3 ټکي نشانې لیکل شي، په دې باندې به تاسې کلیک وکړئ. چې کله تاسې کلیک وکړه دلته تاسې سره وځي سیټنګز. صحیح ده، ډیسکټاپ سیټ دی او سیټنګز دی. صحیح ده، دا سیټنګز باندې به تاسې کلیک وکړئ. چې کله هم په سیټنګز باندې تاسې کلیک وکړه دلته به تاسې سره راشي سیټ سیټنګز. دلته تاسې ته ښکاري، زه تاسې ته وښیم. په دې ځای کې لیکل شوي دي سیټ سیټنګز، دا وینئ. په دې باندې به تاسې کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې تاسې کلیک وکړو سیټ سیټنګز باندې تاسې کلیک وکړو دلته تاسې ته پاس راوځي چې کوکیز. صحیح ده، په دې ځای کې کوکیز راوځي. په کوکیز باندې به تاسې کلیک وکړئ. کوکیز دغه اپشن وینئ، کوکیز، په دې باندې به تاسې کلیک وکړئ. چې کله هم تاسې کلیک وکړو دا کوکیز چې دي دا آن وي. صحیح ده، له دې سره هر ډول اعلانات راځي او کوم غلط سایډونه هر څه. که چېرته تاسو په موبایل کې دا بند وي بیا څوک هېڅ موبایل ته دغه اعلانات یا غلط ایډز نه رادرومي. نو دا به تاسې بند کړئ، آن به یې کړئ، یعنې کوکیز بلاک شو نو بیا به تاسې ته د غلط اعلانات او غلط ایډز نه راځي. نو په دې طریقې سره تاسې کولی شئ د غلط اعلانات بالکل په خپل موبایل کې بند کړئ. که بیا هم څوک کومه پوښتنه لري نو واټساپ ګروپ هم شته دی او دلته کمنټ کې هم کولی شئ. تر بیا ښې چارې.